الو تعلیم بچی سم په غر دی کور ساس کړی دی ورکانو او نوی کور دی څه ساس کړی چې ځان دې درنه پې ورک دی ور دې داسې کلک بند کړی دی چې ورګه لږ سیټ ته به ترې لاړ شم ولې ملک ته پښتو دی هسې نه زنانه منانه نه وي که نه داسې لږ سیټ ته به لاړ شم ځه رو به ځي یا لکه په دې ور خو دې سره باندې کړي لکه زړه دښمني چې را سره رهي نو مړه تا ته خو ما ور په والو مات که ته روزي سو د خدای نیکبخته هغه میخین دا درېیمه ورځ ده چې جمع کیني سهار چې څه شو او هلکه سهار خو په جمع کې نه یا او دا ته داسې مخکې سب کې ولاړ وې ته خو هم پکې نه یې که نه او زه خو درځمه خو نن سهار راباندې ناوخته شو نو کور کې مې لمونځ وکړه یاره سړیه نو کوشش کوه که نه چې جومات ته راځې ولې د باندې ناوخته شو ښه داسې کار دی چې راته وي میخین ډېر زیات بیمار دی دا ځکه تا پسې رالم ور مې اټوم چې تپوس دی لاړ شو چې لږې نیکۍ وګټو ګورې په تپوس باندې هم ګورې ډېرې نیکۍ دي نیکۍ خو به وګټو خو هغوی کره خو داسې خطرناک سپی دی که یې وره موډه نو سپی به راپسې په دیوال راوړي یاره سړیه دا خبره خو د جرمنشپ خو یې ساتلې اخو چې کله کوترې و نو مونږ پسې بیا را منډه کړه دغه خوا کې اټیله به پیوله تلم سهار وختي او شی به راپسې شو ما څه خو یې زړه لانجم ده خو زه راځه مړه نیکۍ کار دی څه چل به وکړو زما لی دم هم راځي الله به خیر کړي ته راځه چې ورشو ښه ځه راځه لږه مټۍ به ولې راوالو ور به شو بیا دته وګوره نو سړیه د هغه دویم واده دی که نه د واده امید ده چې مټۍ ولوړې چېرته فروټ په ول راولو چیني به ول راولو داسې شی به ول راولو چې د هغه په کار راشي په نورو شي نو څه کوې په مټۍ څه کوې ولې واده خو نه دی قیصریه یو ګوټو بس کمه ولا تږی شوم یاره د خدای نیکبخته خو هلته به شربت وڅکې که د سقه اوبه نو پته نه دی څنګه اوبه دي پیپونو کې راقطا دي لارې کې یاره سړیه والله چې تا خو زه په شرمونو راځه صفه اوبه دي مړه راځه هلته به شربت چیس کو که راځه یاره والله به چې سهار مې د دې سړي نه تپوس وکړه دا درې ورځې جمع کې نه وې نو ته مې ویې ما یې پوښتنې د بیا ورشو خو دا خره هغه هلک هغه سپی وتړه ډېر وران سپی دی نو د هغې نه م یېرېدو اوس دې طبیعت څنګه دی اوس ښه یم بچې خو داړه مې ډېر زیات تنګ دی دې کټ کې دا چې سړی خو موسکي کېږي لکه چې مري هغه د مرګ هغه زیړ پرې راغی دا خیر دی کټ کې خو د روغ بنده مړه تنګېږي ته خو لا بیا هم ناجوړ الله به صحت درکړي الله رب العالمین دې د خپلې خولې لاړې دارو که موږ ورته دواګانې کوو ځکه چې نن سبا خو غریبي ده او ډاکټران هم دا نه ډېرې پیسې دي څه موږ پخپله ناجوړ اوسه ډاکټرانو دویانو اثر خو نه کوي وروره والله چې بس الله دې ښه کنو الله دې په خپل رقم جوړ کړه خو زموږ د جمع ملګري مونږ وی دوا به راته کوو سهار هم جومات کې نه نو خو سهار به څه جومات کې وي کټ کې مېړه تنګ دی لس ورځې شو چې کټ کې پروت دی وي سهار هم جومات کې نو دقه شان دواګانې راته کوې چې خدای صحت راکړي چې د دې کټ نه پاسه مړه مې تنګ دی نه مړه مونږ به ته دواګانې کول لا به وای ناسپې خورې وتاړه که نه نو مړه هلکه دا سپی وتړه هلکه سره د بوټانو راختلې بیا به جنازه نه کېږي یاره پیر صاحبو نو د ده خو دومره غټه خوله ده که دو خوړم نو دا خوري هم جنازې ته نه پرېږدي ځکه چې بس هډوکي مډوکي ورسو سره دې خوري نو دا خو غټه بلا ده که نه مړه دا غمونه مه کوئ خو ما ته دوا کوئ زه روکې الله دې اسم مه کوه ځواني دی دا اوس یې خوند وکړه وی الله دې اسم مه کوه نو دا خو دوا نه ده که نه د دې خو دا مطلب شو چې مه دې الله جوړوه او مه دې الله مړ کوه هم دې کټ کې به دقسې ناجوړه پروت د دې خو دا مطلب دی ته خو ته وی الله دې اسم مه کوه ته ورته څه وی